د الله رب العزت توفیق سره من د سورة الفرقان شپاړسم نمبر آیت ته رسېدلي وو. په دې اخرني آیتونو کې الله رب العزت د جنتیانو باس کو. اوس د هغې نه بعد د قیامت تذکره کوي او د قیامت په ورځ حال د هغه چا بیانیږي چې چا د الله سره نور معبودان شریک کړي دي. د دې دپاره که چېرته څوک دا واوري او په دې کې سوچ وکړي او فکر وکړي او د هغه ورځې د ذلت نه د بچ کېدو دپاره په نیغه لار روان شي او خالص د الله بندګي شروع کړي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يحشرهم او پکم ورچ راجم بکی دوی لرا وما يعبدون من دون الله او هغه څوک چې دوی بندګي کوي سوا د الله نه. فيقول نويب الله أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء آیا تاسو گمراه کړي دي بندگان زما چې دا دي ام هم ضلوا السبیل یا دوی خپله گمراه شوي دي د لارې نه. دا سوال به الله رب العزت کوي د قیامت په ورځ او سوال به کوي د هغه چا نه د چا چې بندګي شوې ده، یعنې څوک چې د الله سره برخداران جوړ کړی شوي دي، لکه عیسی علیه السلام شو، عزیر علیه السلام، داسې نور نیکان خلک، ملائک، پیریان. نو سوال به الله د هغوی نه کوي. دوه سواله دي. تاسو دا خلک ګمراه کړي دي، دا دي ولاړ دي، که نه دوی د ځان نه ګمراه شوي دي. قالو وی به هغوی سبحانک پاکی د تا لره ما کان ینبغي لنا ندی مناسب من لره ان نتخذ من دونک من اولیاء چې ونیسو سوا ستا نه څوک معبودان. اولیاء دوستان، دوستان مطلب معبودان. یالله موږ له نه دي مناسب چې تا سره څوک برخداران جوړ کړو، تا سره څوک شریک کړو، نو موږ به لګیا یو خلکو له به دعوت ورکوو چې زموږ بندګي وکړي. داسې خو موږ نه ده کړې. دا خبره به هغه خلک کوي چې هغوی جواب ورکولی شي. او بعضو علماو خو لا دا ویلي دي دا کاڼي او دا ونې او دا لرګي او دا چې غیر الله د الله نه علاوه دي او بندګي شوې ده، نو دوی له به هم الله د خبرو طاقت ورکړي. الله اعلم. واضح دا ده چې دا جواب د هغه چا دی چې هغه جواب کولی شي چې الله موږ له نه دي مناسب، نه موږ په خپله د بل چا بندګي کړې ده ستا نه علاوه د بل چا، او نه موږ چا ته ویلي دي چې د الله نه علاوه زمونږ بندګي کوئ. نو دې سره به د دوی هغه امیدونه هغه بلکل ختم شي. او هسې تاسو اندازه ولګوئ ځه چې د دوی به څه حالي به دغه ورځ هغه چا ته چې پراته وو او هغه چا ته چې ډډې لګولې وې چې دوی به زمونږ سپارښونه کوي او دوی به موږ د جهنم نه بچ کوي او دوی به موږ جنت ته رسي، هغوی دا جواب. دغه شان سوال به الله د عیسی علیه السلام نوم کوي. سورة المائده کې راځي أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. الله به عیسی علیه السلام ته وایي تا خلکو ته ویلي چې زما او زما د مور بندګي کوئ. هغوی نه یا الله سبحانک ما له نه دي مناسب چې زه دا خبرې وکړم. دا خو ناروا خبرې دي، دا خو د حق نه لرې خبرې دي.
نو د دې سره به د دوی هغه امیدونه هغه هر څه ختم شي او دوی ته به پته ولګي چې مونږ بلکل په ګمراهۍ دوی به الله ته وایي د دوی چې ورله بندګي کړې ده هغوی به وایي چې الله د دې بله وجه ده دا دوی چې دومره مست شوي وو که نه او ته تېر شوی وي او ستا توحید وجه دا وه چې تا دوی له او د دوی پلارانو او نیکونو له دنیا ورکړې وه نعمتونه دې ورله ډېر ورکړي وو نو دوی په هغې کې ورننوتي وو ته ته هم هېر شوی وي ستا توحید ته هم هېر شوی او دین ته هېر شوی ولكن متعتهم مگر تا د دنیا فایدې ورکړې وي دوی ته وآباءهم او پلارانو د دوی ته حتی نسو الذکر تر دې چې هېر کو دوی دین الذکر دین توحید قرآن وحی هر څه پکې دننه راغلي وکانو قوما بورا او دوی قوم تبا کیدونکي ګوره دا یو خبره یاده کوي دا ډېره اهمه مسله او نصیحت د الله رب العزت نعمتونه چې څومره په انسان ډېرېږي که نه پکار دی چې د نه د الله شکر ګزار بنده جوړ شي خو ما په خپله لیدلي دي او ډېر مې لیدلي دا نه چې یو کس دوه مې لیدلي عجیبه دا ده چې دې بعضو ته کله الله رب العزت دنیا ډېره ورکړي که نه نو دوی بیا د الله نه شاته شي مرور شي حالانکې څومره در سره ښه کوي ته به بندګۍ کې ترقي کوه نو تعجب به ته دا وکړې چې کله غریب و نو دینداري هم کوله الله ته هم توجه وکړو چې څومره مالداره کېږي دې ځکې نه لرې کېږي او ما ته یو کس دا کیسه کوله د عربو کې چې دقې شان دیني مجلس کې او دا چا چې ما ته دا کیسه کوله هغه هم داعي دی نو هغه وایي داسې دیني مجلس موبایي کې او موږ سره یو کس کېناستو عام سړی ډېر په توجه سره رب العزت پې رحم وکړو رحم دیسی چې نعمتونه ولا ډېر ورکړو دنیا ورته پراخه رو 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 دې شاته شو اخر د جغار څخه پاتې شو نو هغه وایي چې ما ته په خپله یو کس وایي سیقه چې ما ته تپوس وکړو ولې وایي چې زموږ د دې پرسنالټۍ سره اوس دا مناسب نه وي چې سړی جومات کې ناست او درس اوري وغه لکه دومره غټ سړی مزه خلک زما سره چې ملاقات کوي ټیم ولي یو شی بل شی اوس زه به ناست یم په ځمکه او په مناسب نه دي رب العزت به وایي داسې ذلت راوست داسې چې بیا هم هغه جوماتونو کې به ګرځېدو یو ځای کې او بل ځای کې به انسان که غریب دی او که مالدار دی د الله بنده دی او بل ورځ مونږ دا خبره وکړه که نه ابوزي په درسونو کې چې امتحان دوه قسمه وي په نعمت سره او په سختي سره په راحت او په سخت او مونږ وایي سخت امتحان کم وي دا کومه چې راحت په شکل کې راځي الله دې زموږ په حال رحم وکړي او الله دې مونږ په هر قسم امتحان کې کامیاب لري فقد كذبوكم بما تقولون یقینا دوی دروغجن کړی تاسو په هغه خبره چې تاسو یې وایئ فما تستطيعون صرفا نو وس نه لرئ تاسو د اړولو د عذاب ولا نصر او نه د مرستې حاصلولو دا به تر الله د طرف نه وویلی شي چې دغه دي هغه تاسو چې ورته پراته وئ هغوی خو اوس تاسو ته دروغجن وایي نو نه اوس تاسو د ځان نه عذاب لرې کولی شي او نه د سره څوک مرسته کوي ځکه چې د معبودانو خو کیسه لاړه ختمه شوه اوس مرسته الله کولی شي خو هغه تاسو ناراضه کړی هغه تاسو د هغه خالص بندګي نه ده کړې ومن یظلم منکم او چا چې ظلم وکړو ستاسو نه
نذقه عذابا كبيرا نوبسك وغت عذاب لوی نوبسک وغت عذاب لوی. دا اوس د هغوی دغه شبهې جواب دی چې دا پیغمبر خو بازارونو کې ګرځي او خوراکونه کوي. وما أرسلنا قبلك من المرسلين او ندی لېږلي موږ مخکې ستا نه د رسولانو نه إلا إنهم ليأكلون الطعام مگر یقینا هغوی به خامخا خوړو خوراک ويمشون في الأسواق او ګرځېدل به په بازارونو کې. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة او ګرځولي دي موږ باز تاسو دپاره د بازو امتحان. اتصبرون ایا صبر کوئ تاسو؟ وكان ربك بصيرا او دی رب ستا لیدونکی. الله وی څومره پیغمبران چې ما لیږلي وو نو هغوی په بازارونو کې ګرځېدلي دي. بازارونو کې ګرځېده د نیکانو خلکو داسې نه وي لکه څنګه چې دا بېدینه خلک ګرځي. هغوی ګرځېدلي دي د حلال رزق ګټلو دپاره یا د خپل څه حاجت پوره کولو دپاره. هر چې د بېدینو په بازارونو کې ګرځېدلي هغه جدا خبرې دي. هغوی به خوراک هم کو الله وایي. نو داسې اولنی پیغمبر خو نه دی چې خوراک کوي او مزدوري کوي او رزق ګټي. ها بله خبره دا ده چې الله رب العزت ورته دا خبره ذکر کړه یا الله رب العزت ټولو ته دا خبره ذکر کړه چې تاسو کې بعض د بعضو دپاره امتحان وي. دا د الله طریقه ده. دا انسانان ټول نه دي، د یو بل دپاره څه دي؟ امتحان دي. څنګه امتحان دی؟ لکه جاهل د عالم دپاره امتحان دی، عالم د جاهل دپاره. لکه الله رب العزت به تپوس کوي د دې عالم نه چې جاهل ته دې ښولی وه که نه، امتحان دی که نه. دغه شان د جاهل نه به تپوس کوي چې د عالم نه دي زده کړې وه که نه. غریب د مالداره دپاره، مالداره د غریب دپاره امتحان دی. ځکه چې د دې مالداره نه به تپوس کېږي د دې غریب، دا امتحان دی. دا مالداره چې دی دینداره ته دا غریب چې دی مالداره ته ګوري، د ده په زړه کې څه ځي راځي، د الله په باره کې د ده اوس څه سوچ دی، څنګه امیدونه ساتي. ځکه دی په خپله غریب دی، دا بل مالدار دی، د ده به اوس دلته پته ولګي. دا امتحان. روغ د بیمار دپاره، بیمار د روغ دپاره امتحان. پیغمبر د دې امتیانو دپاره او امتیان د پیغمبر دپاره امتحان دی. ځکه ادارې ونه به تپوس کېږي. پلار د بچو دپاره او بچي د پلار دپاره امتحان دی. نو الله رب العزت وایي چې دا ټول تاسو داسې. اوس دا وګوره پیغمبر د امتیانو دپاره، خو دوی د مکې مشرکان په دې امتحان کې کامیاب نه شو. ولې؟ وایي دی خو بازارونو کې ګرځي او دی خو خوراکونه کوي، حالانکې دا امتحان. یعنې که الله غوښتی داسې هم کولی شوی چې په ملایکو فرشتو کې پیغمبر رالېږلی، هغه به هم امتحان و. ځکه چې بیا به دوی اعتراض کو چې دا څنګه پیغمبر دی، دی خو زموږ په شان نه دی. دا دوی خو اوس وایي چې دی ولې زموږ په شان بشر دی. بیا به یې څه ویلی چې دا خو په فرشتو کې دی، زموږ په شان بشر ولې پیغمبر نه راته. دا ټول امتحان دی. نو ځکه الله وایي تصبرون، ایا صبر کوئ؟ او الله هر څه ایني وکان ربک بصیرا. څوک په دې امتحان کې کامیاب دی، څوک ناکامه دی، الله ته پته ده.